سے تلاوت کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم جزاك الله لتلاوت کلام پاک صاحب دنن ماشام د پرلات د صدارت د پار د مسخیل د پیټیم ضلع کنوینر یوسف رور دسپارو چې د صدارت چوکۍ سنبال کی لدې بعد د مسخیل د پیټیم ضلع کمیټې غړي او د پیټیم د صوبایي کمیټې غړي ملګری طاهر ته بلنه ورکوو چې دی راسي په مختصر الفاظو باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي ملګری طاهر شروع کوم په نامه د هغه سپېڅلي ذات چې هغه ډېر مهربانه او ستر بخښونکی دی د پیټیم ضلعي کنوینر د دې پرلات پر صدارتي چوکۍ ناست یوسف رور او لمر سره په دې پرلات کې ناست د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي صدر محترم خان میر لالا او په دې پرلات کې لمر سره ناست د پیټیم د صوبایي کمیټې د ضلعي کور کمیټې او د پیټیم کارکنان او د مختلفو سیاسي پارټیانو ورکرانو ستاسو د ټولو په اجازت باندې عزیزانو تاسو ته خو معلومه ده تاسو ډېر ښه په خبر یاستو چې په دې پرلات کې ناست یاستو دا نن موږ له هغه ورځ راغلې ده چې موږ به پر دې وطن باندې ننګ کوو موږ به هره ورځ دا نارې وهلې چې یا الله موږ ته داسې موقع راکړه چې موږ پر خپل وطن باندې پر خپل ناموس باندې پر غیرت باندې ننګ وکړو نن هغه ورځ راغلې ده چې څوک پر وطن باندې ننګ کولی شي څوک په خپل ناموس باندې ننګ کولی شي هغه خلک معلوم دي په دې پرلات کې چې موږ سره کم خلک ناست دي موږ د هغو شکریه هم ادا کوو او هغو ته سلام هم کوو چې واقعیتا تاسې هغه خلک یاستو چې ستاسې د دې وطن په زیان باندې د دې وطن په نړېدلو باندې د دې وطن په بدو پیښو باندې ستاسې خوا بدېږي او تاسې په ظاهر یاستو تاسو په غمجن یاستو عزیزانو موږ پښتون قام یقینا له ډېرو اهمو چیلنجو سره مخامخ یو د حالاتو داسې فیصلې راغلې دي زموږ مخ ته چې نن موږ خائنان او دشمنان په دې وطن کې په دې خپل وطن کې ژوند کولو ته په قرار
باندې نه پرېږدي موږ تر ننه تر اوسه هغه خبرې کولې چې یقینا موږ دا نن چې کومې خبرې کوو د تارو خبرو او د اوس خبرو په مابین کې ډېر فرق دی ولې چې موږ داسې دشمن موږ ته دشمن داسې اراده لري چې له ډېره وخته دې دشمن دا فکر کړی ولو دا سوچ یې کړی ولو چې د پښتانه کام پر وسایلو باندې به د پښتانه کام پر دې معدنیاتو باندې به د پښتانه کام پر سرو سپینو باندې به زه یو قبضه کوم عزیزانو ملګري ناست دي په مختصر ټیم کې بیخي ډېر لږ مجلس کومه چې موږ به یوار په دې سر سره خلاصو چې په دې ملک پاکستان کې دا آیل پامالي څوک کوي پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ دا یو ډېر پاک نوم دی دا یو ډېر سپېڅلی تاریخ دی پاکه ورځ دا ده چې پښتون تحفظ مومنټ له هېچا سره پر دې اختلاف نه لري مذهب یې ته د چا پیروکار یې ته پر کومه خطه پروت یې ستا ژبه څه ده پښتون تحفظ مومنټ له هېچا پارټۍ سره اختلاف نه لري هره پارټۍ ته زنده‌باد وایي پښتون تحفظ مومنټ په دنیا کې له هر ملک سره اختلاف نه لري د پښتون تحفظ مومنټ اختلافات پر دې باندې دي چې موږ د هغه عمل خلاف یو چې هغه عمل د پښتانه په خلاف وي موږ د هغه عمل خلاف یو چې هغه عمل کې ظلم وي جبر وي بربریت وي پښتانه تحفظ مومنټ نه دا اراده کړې ده نه یې ملګرو ته دا ویلي دي نه یې لښکرکشۍ کړې دي نه یې د چا پر وطن باندې قبضه کړې ده چې زموږ پر وطن قبضه ګردي هغه هم معلوم دی چې زموږ پر وطن باندې لښکرکشۍ راکوي هغه هم معلوم دی چې هغه د دې وطن ریاست دی عزیزانو موږ په خپل وطن کې چې خپل صفونه جوړوو دا څه ګرانه دی موږ دا لښکرکشي نه ده کړې چې موږ به بغاوت کړی وي موږ دا یو کار کړی دی پښتون تحفظ مومنټ او دا به موږ کوو چې موږ د خپل پښتانه کام کتارونه صفونه تیار کړي دي چې پښتون کام د وخت له بدو پیښو څخه له بدرنګیو څخه وساتو لیکن له موږ سره دا ریاست یو داسې عمل شو کړی دی چې زموږ د وطن له وسایلو سره زموږ د دې وطن انسانانو وژني او دا ریاست نن د پښتانه تحفظ مومنټ پر مشرانو او کارکنانو باندې داسې ګولۍ وروي عزیزانو چې هغه ګولۍ به تر ننه پورې په مسلمانانو باندې څه بلکې په کافرانو باندې چا نه دي ورولې عزیزانو دا څو ورځې مخکې په جنوبي وزیرستان کې یو احتجاج پر امن چې په هغه کې د پی ټي ایم کارکنان او د پی ټي ایم مشران محسن داود علي وزیر روان ولو لیکن پر چک پوسټ باندې دې ریاست هغو ته دا ویلي ولو چې د پی ټي ایم پر ځوانانو باندې د پی ټي ایم پر کارکنانو باندې حمله وکړه او د پی ټي ایم پر قیادت باندې حمله وکړه چې د پی ټي ایم قیادت له مابینه لاړ شي موږ دا خبره عزیزانو دې ریاست ته کوو چې پښتون تحفظ مومنټ بل یوه اصله نه ده رااخیستې لیکن ته د پښتانه تحفظ مومنټ صرف او صرف له دې خبرې څخه دومره مفلوجه شوی دومره ویرېدلی چې موږ وایو موږ د 40 کالو حساب غواړو دا د پښتون تحفظ مومنټ پر کارکنانو باندې حمله وکړله دا د پښتانه تحفظ مومنټ شهیدان کړو دا د پښتانه په تحفظ مومنټ کارکنان زخمیان کړو
ای ظالمه تا له موږ سره څه وکړلو تا پر موږ سره څه ظلم وکړلو تا په دې روضه کې تا په دې مبارکه میاشت کې تا په دې بختورو شپو کې چې ته به نن خوشحالۍ کوې ته به نن شاپینګونه کوې ته به نن خپل بچیانو لره او ستا ښځې ستا زنانه ستا ځوانان به عیاشانې کوي او د پښتانه منډې به نن ژاړي د پښتانه منډو او د پښتانه په کورونو کې نن جنازې پرتې دي او موږ له دا را روانه سره په اختر کې په رمضان کې په روزه کې په ښو شپو کې ته موږ وزنې ای ظالمه دا خو ولې دا پاکستان دی دا اسلامي جمهوري ملک دی په دې کې به د اسلام قانون وي د اسلام په قانون کې ته نن راپرده کېږې په دې بختورو ورځو کې ته پښتانه په ګولۍ باندې ولې او موږ پښتانه لا ناست یو چې وموږ ته دا ریاست د پاک آرمي خبرې هم کوو چې پاک آرمي ته زنده‌باد وي پاک آرمي ته نه وي زنده‌باد پاک آرمي ته مرده‌باد وي دا ریاست ته مرده‌باد وي چې په دې ریاست کې و پښتانه ته ژوند څوک نه ورکوي موږ د داسې آرمي خلاف یو دا خبره ښکاره ده که پر موږ څوک FIR کوي که موږ څوک دهشتګردۍ عدالت نه بیایي که موږ څوک په زنځیرانو تړي که موږ څوک مدار کوي چې څوک پښتانه وژني څوک د پښتانه نسل کشي کوي هغه که هر څوک وي که د دې ملک فوج وي که د دې ملک ادارې وي که باجوا وي که غفور وي موږ یې خلاف یو موږ مرده‌باد ورته وایو عزیزانو ستاسو इसके पीछे वर्दी है इसके पीछे वर्दी है दहशतगर्द 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 عزیزانو ډېر جبر له پښتانه سره سوی دی مشر منظور پښتون دا اعلان کړی دی چې په ټول پښتونخوا وطن کې به خلک پر درنو باندې کښېني موږ د مشر منظور پښتون د فیصلې د په رڼا کښې نن پر درنه ناست یو لیکن موږ دې ریاست ته دا وایو چې تا خو له موږ سره په یو داسې وخت کې دا ظلم وکړلو چې یقیناً پښتون قام زموږ د علاقې خلک څه د خپلو ذاتي مصروفیات هم لري بل خوا ته روزه مبارکه ده انشاءالله له روزې بعد به موږ یو بل داسې عمل کوو چې موږ د دې ریاست په خلاف کوشش به دا کوو چې موږ د دې ریاست سره یو داسې عمل وکړو چې په هغه عمل کښې د پښتانه دفاع وي پښتون له مرګه څخه پښتون له بدیو څخه پښتون له بدرنګیو څخه په هغې کښې راوژغورل کېږي لیکن دا ریاست دا غواړي چې پښتانه یو داسې لار اختیاره کړي چې هغه د تشدد وي لیکن پښتون تحفظ مومند هیڅ قسم تشدد نه کوي لیکن زموږ به دا مجبورۍ راسي چې موږ به جنیوا ته ځو لانګ مارچ به کوو هلته به موږ د عالمي کوچ چې کوم جسټس ناست دی له هغې نه به دا غوښتنه کوو چې د پاکستان ریاست په لکونو پښتانه وژلي دي او لا نن هم لګیا دي پښتانه وژني له هغه نه به انصاف غواړو او که بله لار وي داسې چې به موږ ته د PTM مشر منظور پښتون کومه ورځ دا فیصله وکړي د هغې لپاره به هم تیار یو عزیزانو خواست کوو چې دا زموږ شریک غم دی د پښتانه وطن ته پیښه ده پر دې باندې مه ویرېږئ چې که چیرې موږ د پښتانه د وطن خبره وکړله و موږ ته به څوک ذاتي نقصان راورسوي یا به ما سره چا د نوکرۍ کول کړی را نوکري به نه کړه یا به له ما سره چا د نورو مراعاتو کول کړی هغه به نه کړه عزیزانو موږ ټولو وروڼو ته دا مشوره ورکوو چې دا زموږ ذاتي ټول مفادات چې کوم دي دا د وطن تر مفاداتو ډېر کم دي
د وطن ذاتي مفادات ډېر مقدم دی دا وطن زموږ مور ده د دې وطن پر موږ باندې حق دی موږ به د خپل وطن خدمت کوو موږ به خپل وطن ساتو موږ به دا خبرې دا زموږ ملګرو او دا زموږ مشرانو موږ ته مخکې هم کولې چې په افغان وطن کې اور بل کړی دی لیکن د دې اور لمبې به تر موږه رارسي دا خبرو باندې به بعضې خلکو له خندا ورتله چې دا جنګ په افغانستان کې دی د افغانستان جنګ به دلته ولې راځي بیا دا جنګ ما کوم پښتون خاورې له راغی دا جنګ په افغانستان کې ما کوم پښتون افغان کې په جنوبي وزیرستان کې شروع سو موږ د ریاست ته دا یوه خبره کوو چې دا نن تا و ټوله دنیا ته ثابته کړه چې په پښتونخوا وطن کې حاکمه دهشتګردي وله طالب ما راوستلی ولو دا جنګ ما په کولو بیا په جنوبي وزیرستان کې چې طالبانو د دې ملک ساتلو خلکو کم جنګ شروع کړلو دهشتګردي او ترهګري یې شروع کړه د علي وزیر پلار اولین هغه سړی ولو چې هغه ته یې لاس ور واچولو هغه یې شهید کړلو علي وزیر هغه انسان دی چې دلته طالبانو دهشتګردي کوله اول وار چې په دې ملک کې دهشتګردي او ترهګري شروع سوله د دې مخالف ولو علي وزیر او تر ننه پورې مخالف دی موږ دې تورمخې ریاست ته دا وایو چې هغه ترهګري تا کوله که هغه ترهګري تا مه کولای لیکن علي وزیر به نن د دې ملک هیرو وي ولې چې علي وزیر هغه انسان دی د علي وزیر هغه کورنۍ ده چې اول وار یې د ترهګرۍ په خلاف باندې دی ودرېدلو او ده ناره وکړه لیکن دا ریاست مرور پر دې دی علي وزیر علي وزیر دا ریاست په دې خفه دی چې طالبان خو ما ساتلي ولو دا به د طالبانو خلاف بغاوت ولې کوئ پښتون قام سره هر وخت دې جرنیلانو په یوه شکل کې په بل شکل کې ترهګري کړې ده کله یې د رای نجات په نامه سره کوي کله یې د رد الفساد په نامه سره کوي یعنې هر جرنیل چې راغلی دی د پښتانه قام قتلیعام یې کړی دی موږ ته اړتیا ده چې د پاکستان ټول جرنیلان د پښتانه قام قاتلان دي ارمان شهید یا ورځ به راسي بیا به ګورو پاکستان منافقه لیکن ورځ به راځي ته به له موږ سره دا حساب خامخا کوي موږ په دې نه وېرېږو چې ته به موږ په ګولۍ وولې او موږ به حساب یې لا کوو ته به څو سرونه په ګولۍ ولې ته به څو سینې په ګولۍ سوری کوې لیکن پښتانه له ګولۍ څخه نه وېرېږي عزیزانو خواست کوو چې موږ سره د دې قام په شریک غم کې له موږ سره مرسته وکړئ دا پاک آرمي ته چې څوک زنده‌باد وایي دا داسې مسله نه ده عزیزه چې ته پاک آرمي ته زنده‌باد وایې یوه د چکوپر خبره نه ده خو لیکن پاک آرمي ته زنده‌باد هغه وخت زموږ په کار دی چې هغه د پښتانه قاتلان نه وي دښمن ته زنده‌باد ویل کېدل عزیزه دا موږ صفا درته وایو خو په کږو به نه په دې چې و دښمن ته زنده‌باد ویل کېدل دې کې د ایمان ډېره لو کمزوري راځي دښمن ته زنده‌باد نه سو ویلی چې دښمنه ته د زنده‌باد یې او ته د بیا زما عزتونه لوټې او ته د پښتنې بوروي ته د پښتنې منډې بوروي پښتنې خوندې د کونډوي دې دښمن ته موږ زنده‌باد نه سو ویلی نو عزیزانو ستاسې وخت ډېر راغلم مشران ناست دي و تاسې ته به ویناوې کوي یو وارې بیا د موږ سره په دې پرلط کې چې کوم خلک ناست دي د هغو شکریا ادا کوو او هغو ته سلام کوو ډېره مننه اے زما وطن بریالی دی ارمانونه سا اے زما وطن بریالی دی ارمانونه سا هر الویست خاوره دی د سرو زرو ګلونه سا تل دیے وطن جاویدان دیے تل دیے وطن جاویدان دیے شاه دیے او ویاړ د هر افغان دیے د ملګری طاهر لوینا آباد د پی ټی ایم ضلع کمیټې غړي ملک کلم جان ته بلنه ورکو
چې راسي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. ملک کرم جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانو قریبانو چې دا نن موږ پر پرلط باندې ناست یو دا معلومه خبره ده چې دا د پښتانه کام پر سر باندې دا سپین ږیري ناست دي دغو کسانو سره نه توپکان شته نه اسله دغو خلکو راوړې ده دا پر امن باندې ناست دي د پښتانه قیادت کوي د پښتانه د ظلم د خلاف باندې راوتلي دي. زه ټولو عزیزانو قریبانو ته درخواست کوم چې دا د راسې په دا پرلط کې د زموږ سره کښېني. زموږ د ځوانانو لپاره شرم خبره ده د سپین ږیري ناست دي ځوانان نور په هوټلان په ځای کې ناست دي زموږ دپاره حق دی چې دا کار موږ وکړو. عزیزانو دا معلومه خبره ده چې موږ نه پرېږدي دا خلک موږ ته وایي چې دا پښتانه دهشتګرده دي دا غلام دي. او پاکستانه د پاکستان آزاد ملک د ساګر د دنیا یې چې پاکستان آزاد ملک دی د پښتون غلام پښتون او پاکستان چې مس دی هغه غلام دی نه دی غلام ته غلام یې. پاکستان ته کوم پښتانه سره چې موږ تر دا په سلوکي شروع کړې ده دا ستا دپاره به انشاءالله چې پښتون به یې وزن راوځي دا چې ته ما وزنې چې په کوم ځای کې تا زه وزلم په هغه ځای کې به 150 کسان نور راپورته کېږي انشاءالله چې زموږ به وطن ته مخه دې ګرځوو چې ته به زموږ د پښتانه چې کوم حقوق دی دا به ته رارسوې. دا معلومه خبره ده ای پاکستانه ای پنجابیه دا له د انډیا تیارې ده راغلې دا نه معلومه چې تا یې د مکه کوله که ما پښتانه له راتلل پر ما یې د مکه کوله. پښتانه همت وکړي پایلټ یې راتس کړي برتور یې د راتس کړي پر تا باندې نالت څه تا راواستئ تا بسکوټونه چان ورکړل تا شوره اختر مړتونه د پور صفا کول هغه پنجابی هغه هندو تا بیا پر واګا باډر باندې واړوئ تا بیا سلوټونه ورته کول. تا بیا سلوټونه ورته کول تا پر واګا باډر باندې واړوئ له هغې خوا څخه دوی پیغام در ورسوئ څه د پیغام یې در ورسوئ ستا یو مړکې په انډیا کې لاش یې در ورسوئ د دومره بې غیرت حق دا خبره وله چې دغه پښتانه در راتس کوي دا مېړه دا پښتانه در راتس کوي هره توره به په پاکستان کې پښتون کام در کوي پنجابی دا ستا کار نه دی دا به پښتون دا توره کوي ته د پښتانه ناموز به کوه. حق دا خبره وه چې تا یو پړی وی یو برته اچولی وی یو پړی د بل برته اچولی بالا به رازورولی وی چې دا دنیا ته معلومه ولی چې له پاکستانه سره او له پښتانه کابه سره چې څوک بدسلوکي کوي د هغو به دا انجام وي. زه خاص کر و دا وسخیل وځوانانو ته یو پیغام ورکوم تکرارونه ډېر دي معذورت غواړم ډېره خبره نه شم کولی سپین ږیري کسان ناست دي خبره ډېره تسهار هم کولی سپین ږیري ډېر ارمانونه دي درد دی د پښتانه قام دپاره لیکن دا دی چې مشران ناست دي زه دا خبره و دا ځوانانو ته کوم چې تاسې راسئ چې موږ دا خبره له ننه دا ښه هر ځوان هر سړی دا ختم کړو دا کمپلسټي نه شي موږ یې کړو دغه امن دی دا بیلخیل دی دا لارزیی دی دا پلانکی دی دا په کور کې موږ نه دی چې موږ دا اور بل کړو دا مو د اګر ځوانانو ته سوال دی راسئ دا کمپلسټي وکړو چې زه پښتون یم ته پنجابی یې راسه چې ما تا دا سیالي سره وکړو چې هر پښتون سره پورته شي چې موږ په خپله دا سیالي نه سره وکړو له پنجابي سره دا سیالي پوره کړو له پنجابي سره یې وکړو. د خدای په امان عالم عزت وکړو. اوس د ملک علم جان له وینا بعد دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې منزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې منزل کوو یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو
د ملګری کلم جان له وینا بعد زه د مسخیل پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلع سینیر معاون او د پی ټي ایم د ضلع کمیټۍ غړی ملګری عید محمد ته بلنه ورکوو چې دی راسي د خپلو خیالاتو اظهار په مختصر الفاظ کې وکړي. ملک عید محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا مساخیل د پی ټی ایم د ځوانانو د پی ټی ایم د کمیټۍ او په پرلط کې ناز سپینجرو مسترانو عزیزانو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو خبره دا ده چې ملګرو ویناوي کې خو څه پاته نه سول موږ ته خو د پښتانه وطن حالات ستړي ستونزې دایا چې بیخي ته بیانېدو کې وخت به پر تمام سي مګر دا ستړي ستونزې دا به ختم نه سي. عزیزانو نن د روزې اخري شپې دي د خلکو بازارونه د خلکو مارکیټونه د خلکو ښارونه ډک دي خلک راوتلي دي ته نرو ته ښځو ته کوچنیو ته لویه د عید دپاره شاپینګونه کوي خوشحالۍ کوي خپل د ضرورت سامانونه اخلي. عزیزانو موږ هم هغه رنګه انسانان یو موږ هم هغه رنګه خلک یو موږ هم دغه رنګه ضرورتونه لرو خو افسوس ډېره د افسوس خبره ده چې موږ په پښتونخوا وطن کې بلکې د پښتونخوا وطن سبا په لارو بر کې بیا ډېر سره په پردي ملکونو کې چېرته چې زموږ خلک په مزدوی پسې تللي دي موږ نن راوتلي یو له پېښور نیولې بیا تر کوټې پورې له کابله نیولې بیا تر پیرسه پورې له پیرسه نیولې بیا تر مستخیل او تر فلانه ځایه پورې موږ راوتلي یو په روډو ناست دي دا خلک دا نارې وایي دا چغارې وو دا دنیا په ځان خبرو چې عزیزه موږ کومه ګناه کړې ده چې له ما سره ظلم روان دی. عزیزانو د ظلم چې هر چیرې کېږي موږ یې خلاف یو له اوله څخه خو افسوس خبره دا ده چې موږ د دنیا نړۍ موږ د دنیا پر ظلمونو موږ له خلکو سره اوږه په اوږه درېدلي یو. عزیزانو خو ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ پر ظلم باندې څوک به موږ ته نیمه څه نومونه پراږدي موږ خو به له هغه ګیله نه وله چې زما په پیسې زما په ټیکس زما د جیب په پیسې وده ته ګرد سهولت ورکړی دی د بوټ له ماسۍ نیولې د توپ د ګولې پورې د تیوب د ګولې نیولې بیا د اسمان تر الوتکې پورې هغه نن پر موږ باندې استعمالېږي هغه به زموږ دپاره غږ نه کاوه خو ډېره د افسوس خبره دا ده چې هغه زموږ خپل تن هغه زموږ خپل عزیز هغه زموږ خپل کام هغه هم په دې ظلم خاموشه دی هغه هم په دې ظلم کې د هغه ظالم او جابر ملګری دی. عزیزانو موږ د دې ظلم خلاف چې کومه ناره پورته کېږي کومه ناره سوې ده هغه خلکو یې مخالفت کړی دی یا دا خلک ناروا دي دا خلک غلط دي دا خلک
پارچا پارولی بیا له هغه سره ظلم سوی دی بیا ته په هغه کې نه مات سوی ستا خلاف یو اجتماعي فیصله سوې ده ستا خلاف یو پلان جوړ سوی دی ته به د دې ظلم په چکۍ کې تر هغه پورې ګرځې راګرځې چې تر کومه ټیمه پورې تا د دې ظلم خلاف غږ نه وی پورته کړی عزیزانو موږ هغه خلک یو چې موږ تر 2000 فروری 2018 پورې موږ لاشونه پورته کول عزیزانو لاشونه موږ پورته کول موږ پر هغه هم پیسې ورکولې چې وصول یې موږ به خپل لاس رااختی هم موږ چې به خپل لاس رااختی هم پر هغه به موږ پیسې پرې کولې بیا یو مسیحا پیدا سو بیا د کوم مرګری سو بیا د دې ظلم خلاف موږ یو ناره پورته کړې ده چې موږ د دې ظلم زیاته وس نه لرو زیاته یې توان نه لرو زیاته یې نسو برداشتولی زموږ روژې زیاته دا بوج نسي برداشتولی موږ به غږ پورته کوو که هم غږ پرله کړی دی د هغه ټیمه څخه بیا موږ غږ پورته کړی دی بیا هم پاته نه یو بیا هم وژل شوي یو خو مګر دا یوه خبره ده دا یوه تبدیلي پکې راغلې ده چې پر موږ باندې په مخکې د ترهګرۍ پر نامه باندې وژل کېدو غږ به م نه کاوئ نن تر دا ځایه پورې رارسېدلي یو چې موږ هم نن په انسانانو کې شمار یو نن چې موږ وزنې هم حساب هم سته مخکې موږ بې حسابه وو عزیزانو په دې اوس خو نړۍ پېښه کې چې دا کم خلک راوتلي دي چې دا پرلتونه ناست دي دا کمه پېښه سوې ده دا خلکو کم ګناه کړی دی عزیزانو میډیا به هم ستا وي دغه به هم ستا وي ټوپک به هم ستا وي نو بیا به موږ ګډ سره په خپله وژغ ته خامخا مجبوره یو پېښه کېږي پر میډیا باندې اعلان کېږي چې پر پلاني چک پوسټ باندې حمله وشوله پلانی کسان د سرپرستي کوله پلانی سړی ورسره ول علي وزیر او محسن داور چې دواړه د قومي اسمبلۍ ممبران دي چې دی ورسره پر چک پوسټ یې حمله وکړه عزیزانو زموږ خپل ګلخانان زموږ خپل شمشیرو و دې ته کشه ورکړه چې دا ډېر ناروا سوي دي نن بیا هغه ورځ ده نن بیا شرم نه لري نن هغه شمشیروله بیخي د یوې پیالې کې مرګ په کار وي چې نن بیا په هغه ترهګرو په هغه دهشتګرو پسې ستا د روغې صوبې وزیر اعلی روان دی بیا دین ورکوي بیا دین ورکوي بیا پیسې ورکوي دا څوک ورکوي څلی ورکوي هارون ډول دهشتګر دي هارون ډول حمله یې کړې ده نن بیا پسې ځې خالد دا کوي د خلکو سره شناخت کارډونه ټول کړي دي د پېښور په دغه کې شناخت کارډونه یې ټول کړي دي چې وروره تاسو به پر یو خوا نه ځئ تاسو به د خپل ظلم غږ نه یاستو تاسو به چاته دا نه یاستو چې موږ چا وژلي عزیزانو هغه ولس اوس بیداره دی هغه یایي چې موږ به د دنیا هر پورم له ځو او هر پورم د پښتانه کام په مخه به روان یو چې زه پلاني ویستلی یم د پلاني په اشاره یې ویستلی یم او په دا طریقه یې ویستلی یم عزیزانو کله چې دا د ترهګرۍ تور پر لګولی دی پر علي وزیر او پر محسن داور باندې دا هغه خلک دي چې کوم یې کښېنستلی دی ول زه نه له تا روډ غواړم زه نه له تا نالۍ غواړم زه نه له تا بل سهولت غواړم زه له تا خالي امن غواړم زه له تا خالي چې چا وزلمه زما پر هغه وزلو باندې غږ پورته کول پکار دی هغه په دا اګریمنټ راغلی دی او ولس اعتماد پر کړی دی نن هم هغه د ولس اعتماد دی چې په دې واقعاتو کې داسې واقعات راغلي دي چې ملګرو پر نظر به ترسېږي دا یو سړی ویستل کېږي بیا د هغه سړي بل ورور راځي د محسن سره ملاویږي و محسن ته یایي چې زما ورور یې پرون له تا سره پر پلاني چک پوسټ وویستی زه کور ته لاړمه ما جنازه ورسوله زه مور په مخه راواختلمه ول
حوصله سره کم ځان مړ کا دوستن به واګیار ته نه پرېږدي حق کوم دا فیصله مې کړې ده ته څو تر څو په ګولۍ موږ ته راپوې ته څو تر څو موږ په ګولۍ واځلې محسن داوړ محسن داوړ محسن داوړ محسن داوړ عزیزانو بیا بله واقعه بیا راځي یو سړی پکې ور دی نو مې راسیر شوی یو وزیر ځوان دی دا یې چې کله په پېښور کې د پېښور د جلسې دپاره بیناپلکس لګېدل بینران لګېدل ملګري ورسره دي دا یوه کمبخته خېزي ملګري ګپه پر کوي چې دا بجلۍ د نیسي او دا به تا شهید به شي دا یې ورته یایي یا زما دا رنګ د شهادت هم نه دی چې ما به بجلۍ نیسي زه به زما پر خپلو مشرانو زه به د منظور پښتون زه به د محسن داوړ زه به د علي وزیر له مخه شهید کږم او هغه ګولۍ به زه په ځان کې سړوم کومه چې د ده په دانه رایستله پر کلاشې باندې بیا هغه سړی دی چې کله حمله کېږي چې کله ټکاشو کېږي علي وزیر پر دا خلکو باندې راګرځي و دا خلکو له راځي او په دا خلکو باندې دا خلک بچاوېدو کوشش کوي دا سړی علي وزیر ته نکاح ورکوي او دا سړی علي وزیر له مخه باسي یو کوچنی کنده د ودا ته یې څوي او هغه ګولۍ راځي په ده کې سړېږي او دی شهادت ورکوي دی ځان وزني خو مګر علي وزیر بچاووي دا ستا سوچ ډېر غلط دی تا له هغه خلکو سره اخیستې ده چې هغه له دې سره ناولده نه دی هغه له دې سره ناولده نه دی ته تر شلو کلو پورې بې کلاشنکوف پزن یې نه بې دې نوم نه دی اورېدلی زموږ به چې درېیم ورځ پیدا سي اوله ورځ د ده په غوږو کې د هغه ټکان راځي له دې سره موږ ناولده نه یو چې هر څون یې د دې هر څون یې ولې هر څون یې ولې چې دا یو سړی هم پاتېږي دا به ستا د دغه بربریات دا به ستا د دغه ظلم دا به ستا د دغه جبر خلاف ناره پورته کوي او دی به تا و نړۍ ته ښیي چې دا یې جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے د دې ګردې ترهګرۍ تر وارث یې عزیزانو و موږ ته خلک لګاوي یا دا نه کېږي دا نه کېږي تاسې تعلیمونه وکئ تاسې سبقان ویاستو تاسې د پلانې مقابله وکئ تاسې د پلانې مقابله وکئ نو موږ حق دی تعلیم به موږ خامخا کوو او خامخا به د دنیا سره ځان چلوو خو ډېره د افسوس خبره دا ده د هغو خلکو دپاره زه زما د تعلیم یافته د پولیس افسر SSP طاهر داوړ پوښتنه له چا وکړم زه د دغه تعلیم زه د دغه افسر پوښتنه له چا وکړم له کومه ځایه به یې لاړئ پر چیش لاړئ زله لاړئ ستا تعلیم دا یې د ریاست یو ملازم دا یې د دغه ریاست دی خدمتګاره د دې جواب له چا سره دی چې نن څومره میاشته د هغه تر اوسه پورې انکوایري نه ده سوې چې دا چا وکړه عزیزه زه په یوه تعلیم په ایجوکیشن خلاصون ما ولی د غلامو کومو په یوه شي کې هم زور نشته که یې پیسه ډېره وله هم د بل تر تسلط به لاندې وي که د تعلیم ډېر وي هم د بل تر تسلط به لاندې وي که د جاګیر ډېر وي هم د بل تر تسلط به لاندې وي زما خپل جاګیر دی زما خپل په شمالي وزیرستان کې زما د یو پښتانه و افغان ورور دا خدادار نشتر غرونه دي چلغوزې پکښې دي خدای ماته راکړي دي عزیزه دی له ګوجراوالا دا روان شوی دی په نشتر په غره کې دغه جوړه کړې ده مورچه یا ته به خپل نشتر نه ټکوې دلته دهشتګردي ده عزیزه زه به د خپل تعلیم یافته پوښتنه زه د خپل باز محمد کاکړ پوښتنه له چا وکړم کوم توپک یې رااخیستی وی
وځلې ول څه سوی له چا یې پوښتنه وکړم چیرې دی عزیزه زه کم یو به یاد کړم چې په کم یوه به موږ دا خبره وکړو پر کم یوه به دا دغه وکړو عزیزانو زموږ ته خالي دا شی را پاته دی چې زه به تا وزنم زه به تا ولم زه به تا ځیروم زه به تا بېزړوم کیمرا یې لیاما مگر ته به غږ نه کوې عزیزه که څوک دا یایي چې ته د قانون لاندې ژوند ترې تر قانون لاندې ما د پښتون روایات ډېر زوړ د 6,000 کلو قانون پر ډېرو ځایو باندې ستا تابع کړی دی ما خپل قانون تر پښو لاندې کړی دی چې زما د خپل آبا و اجداد سره پاته دی موږ ته یو خپل قانون دی زموږ په وطن کې د هر څه پور د هر څه دود معلوم دی چې د دا به دا پور وي د ده به دا پور وي د دغه به دا مسله وي د دغه به دا مسله وي ما دا قانون ستا تر پښو ستا تر قانون تابع کړئ او ته ستا چې کوم قانون پر ما لاګو کړی دی او ته په هغه قانون کې نه یې تابع او ته به خپل قانون ماتوې که ما ناره پر درو واله چې تا بې قانونه کار وکړي یا ته غداره یې ته د مرګ لایق یې زه به تا ولم ډېر خیال به سره ساتو که چېرې تا نه وي خوښ دا قانون او تا نه پالو کاوئ بیا زموږ سره د خپلو 15-16 کلو زور قانون پروت دی بیا چې کومه ورځ هغه قانون موږ پر تا باندې لاګو کړئ بیا به انشاءالله تعالی کول بیا به د یوه شي هم بیا به ته موږ ته د زرې حساب راکړې بیا به ته د زرې حساب راوړې تا چې کوم ظلمونه کړي دي تا چې کوم بربریت کړی دی تا چې کوم زموږ د ناموسه سره لوبې کړي دي تا چې کوم زما له معیشته سره لوبې کړي دي تا چې کوم زما له معدنیاته سره لوبې کړي دي تا چې کوم زما د تعلیم یافته ځوانانو سره لوبې کړي دي انشاءالله تعالی کول چې کوم ورځ موږ دا فیصله وکړه پښتانه کم مشرانو چې موږ به نن خپل قانون پر پالو کوو بیا په دې کې د هر یوه پور معلوم دی ورسره ناست دي د هر یوه پور معلوم دی د هر یوه دستور معلوم دی چې ستا د دغه پور څه شی وي چې ته بې راوړې او د دغه پور د څه شی وي چې ته بې راوړې که نه موږ دا په خواستۍ در سره درته ستړي سو چې ته له موږ سره قانون ومنه ته له موږ سره قانون ومنه ته له موږ سره قانون ومنه مګر تا د هغه قانون کې ځنې نه چې بیا موږ دا خبره درته وکړو چې ته قانون راسره ومنه ته هغه قانون بیا زما خلاف استعمال کړې بیا ورشې پرچا ولیکې یا پلانی جرم یې کړی دی بیا پښتانه قوم بیا ستا و د عدالتو ته ولاړ زه به د دې عدالتو څه څنګه د انصاف توقع وکړم ستا د عدالت څه څنګه به ماته انصاف راکړي چې ستا د یو سپریم کورټ حاضر سروس جج یو حاضر سروس جج هغه یې در سره پېغر یادول نه چې پښتون به افغان دی چې یو حاضر سروس جج د پخپله انصاف غواړي هغه د پخپله باندې تابلیک بیلیک پر کوې ته به د ریفرنسونه پر جوړوې پلانه به کوې چې دی پخپله انصاف غواړي چې د سپریم کورټ جج دی ستا جوډیشل ستا سیشن جج به ماته کوم انصاف راکړي مګر موږ در سره منلې ده موږ بیا هم در سره منلې ده دا بله ورځ هم محسن داوړ د 14 شهیدانو 15 زخمیانو بعد جایزه پیشه ږم زه یې له تا سره بیا په دا ستا په کوټو دا ستا په قانون دا ستا په دغه ثابتوم عزیزانو دا خبره بیا تر نر سپینه خبره ده دا یو شاعر یایي کنین یې نه کوړم سبا دې وژني هغه د امن نه مخستی خامخا دې وژني ستا هم لار دغه ده ته تر وزیرستان نه یې شوخ ته تر پلانې ځای نه یې شوخ نو خو دغه حالات دی چې هر سړی پر خپل کور په یوه
ملګري پسې دیارلس سیارې پسې دی ته په غلط کار لګیا یې په یوه پسې وروره دیارلس ګلخانان پسې دی ته په غلط کار لګیا یې او دا به وخت راځي دا به ثابته کېږي دا ګلخان به پخپله یې چې له ما سره دا ظلم روان دی دا سمسارې به پخپله یې چې له ما سره دا ظلم روان دی موږ و چاته پی ټي ایم هغه پلیټفارم دی که و موږ ته څوک بد هم وایي د مشرانو دا هدایات دي چې موږ به د چا د بدو جواب هم نه یم زما ورور یم زما عزیز یم زما تربور یم زما د کلي یم زما د محلې یم زما د بازار یم ما او تا به په ګزاره وخت سره تروو وخت به راشي تا به خدای پوه کړي چې زه پر غلطه یم او تا به غلطي ثابته شي چې ما دا غلطي کوله ما له خپله قوم سره دا خاینتوب کوئ ما له خپله قوم سره دا دغه کوله بیا عزیزه ته بیا خلاص نه یې بیا به تا په ګلخاني و په شمشیرتوب کې بیا و تا ته ورځ درتروي تا به پکې وسکي تا به هم نه پرېږدي ستا به عزتونه ستا به دغه پامالوي نو موږ ما ټیم ډېر وخت دی نو خبره دا ده چې دا کم ظلمونه جبرونه سوي دي دا موږ چې بیانوو دا بیخي ډېر دي عزیزانو زموږ د وزیرستان د خیسور واقعه نه وه ختم شوې موږ د هغې غم نه وی زر کړی و موږ ته په اسلام آباد کې واقعه پېښه شوله د دا ظلم خلاف یې خالي په دې ورکول غوښتل چې وروره یو غلط الزام یې ولګاوئ چې د دا سړي تعلق د افغان دی دا د افغان سړی دی دلته راغلی دی له ما سره به ظلم کېږي بله افغان سره به ظلم کېږي روا دی کله بله سره اوس دی بیا ناروا دی پر دې له ما سره پر دې له موږ سره دا زور په دې راکوي زموږ زړه فروش په دې کوي موږ د هغه غلط کله نیمه ملګري له جذباته یو خبره وکړي له دې کوي موږ خالي په ګیله یایو چې مولانا صاحب مولانا صاحب دا له ما سره پر دې ظلم ولې غږ نه وکړئ دا له ما سره پر خیسور ولې غږ نه وکړئ پلانی صاحب تا له ما سره ولې غږ نه وکړئ پلانی تبلیغي صاحب تا له ما سره غږ ولې نه وکړئ موږ دا په ګیله ویلی شو په ګیله د څوک له موږ صفا نه بدوي نه به په ګیله څوک خوا بدوي زه به خامخا د مولانا طارق جمیل صاحب څخه ګیله کوم چې زه ایز انسان مړ کېدلم زه ایز انسان مرم ایز مسلمان مرم ایز د رسول امتي مرم تا له ما سره زما په غم کې نه یې شریک شوی ولې یا یې ثابته کړه چې په ما کې دا ګناه دی ته د مسلمانۍ څخه په دغ شک وتلی یې که نه و په دې مسلمانۍ کې زه له تا سره شریک یم په دې په امتیانو کې یم باید چې ته په ما هم غمجن اوسې نو ما ټیم ډېر وخت دی بخښنه غواړم په دې کې له موږ سره مرسته وکړئ په دې کې له موږ سره کښېنئ په بازار په ناستې او د دغه ځای په ناستې کې یو فرق هم نستی د کام په غم ځان شریک کړئ بیا به چیرې که پر دغه کام دې خدای نه پېښوي بیا پر تا راغه بیا به په تا بل کام غمجن وي او ستا دپاره به ناست وي نیم باید چې موږ د دغو شهیدانو موږ به دا شهیدان ته سور سلام پېښوو په دا زخمیانو دپاره دعا کوو خدای کور ودانه که الله م راوله ډېره مهرباني ورکول د پښتنو څه آسان نه دي ورکول د پښتنو څه آسان نه دي هر زورګر هم سر خوړلی دی برباد هر زورګر مو سر خوړلی دی برباد دی پنجابیان او لاهوریان دي پنجابیان او لاهوریان دي ځان خبر کړي پنجابیان او لاهوریان دي ځان خبر کړي هر سنگر د پښتونخوا جلال آباد دی د ملګري عید محمد له وینا بعد د ملګري عید محمد له وینا بعد زه جسټس مستقیل ته بلنه ورکوم چې راسئ د خپلو
خیالات و اظهار وکړي جسټس مستقل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ کی دہلیز پہ جھکنے سے بہتر موت تھی جھوٹ کی دہلیز پہ جھکنے سے بہتر موت تھی مجھے کربلا والوں کے اونچے سر اچھے لگے گرانو شاروالو رونو قدرمنو عزیزانو سپنجری مسرانو پدا پنڈال کی چناستے او زوانانو ستاس در ټول په اجازت زم داس خبره بنیو بچاو سوی چې ګډي بنیو کړي موږ هم دغه مقصد وای سړی چې شرکت په کوکو یو ګډي ورسره کښینو دغه په مقصد نه وای نو ان شاء الله چې داس خبره بنه کړو چې د چا به زړه په ماتېږي یا به څوک ویریږي چې دا به کېدای شي دغه ډول مجلس وکړي خبره به وکړي تر موږ ډېر زورور خلک دي تر موږ ډېر طاقتور خلک دي په دا ښار کې دي چې هغه خپل آقاګان بوټ بندوق والا چې مړ دی هغه نه خفه کوي جوړ ویني چې ظلم روان دی په دا ملک جوړ ویني چې ناانصافي روانه نن دا ګډی چې دلته ناست د چا دپاره ناست خو د غټای دپاره ناست دی چې پر دو خلک باندې ظلم سوی دی ناانصافي سوې ده نن یو دوه ایمنېګان چې الکټډ سوي دي او ها ایمنېګان یې لا نه دي جوړ سوي ها له متاثره علاقې څخه هغه ودرېدل په الیکشن کې عمران خان د دوی په مقابله کې کینډیډیټ نه ودرول په دا یې نه ودرول چې روره زموږ به ضمانت ضبط سي 99% عوام هلته د علي وزیر او له محسن داوړ سره وي پر دو خلق باندې جټ تیاری پر دو خلق باندې ټینکونه پلکاو خلق لا پته سوي دي کاربارونه روزګارونه د دو خلق تبا سوي دي نن دا ملک علمیا دغه ده چې په دا ملک څوک حق خبره نشي کولای څوک د انصاف خبره نشي کولای اکثره پارټیان چې کوم دي هغه ګډ مفادات لا اکثر جوړ کړي دي لا اکثر راوستلې دي نن په دا ملک چې کوم مای پارټي وي واخواته ولاړ دي هغه د جمهوریت د بالادستي لپاره د سیویلین بالادستي لپاره ولاړ دي د حکومت یو پالیسی وای که داخله پالیسی وای خارجه پالیسی وای بجټ وای پر هر قصه وای په ملک پر ها باندې د عوام نماینده چې د کم حکومت ترجمان وای هغه به نن راغلی په ګرد دنیا کې دغه سوي په ټوله دنیا کې څوک نه پېژني په دا امریکا انګلند د کوم ملکو چې ترقي کړې ده په دا ملکو څوک نه پېژني د آرمي چیف نوم نه پېژني هلته وزیر اعظم پېژني په دنیا کې یو پاکستان دی چې دلته وزیر اعظم خلک دون نه پېژني وزرا دون نه پېژني چې څونه دوی ته د جنرالان نوم معلوم دی ډېر خلک زه پر فیسبوک وینم چې هغه دا خبرې کوي چې موږ د فوج له وجې پر امن زندګي ترو شپه موږ د فوج له وجې دلته ترو و دو خلک ته ځم چې یو ملک دی آیسلینډ چې د هغه پې فوج نشته پې فوج نشته د دنیا تر ټول پر امن ملک دی نن په دا ملک کې له کوچني قومو سره داسې ظلم روان دی او زه داسې سپینې خبرې کوم د پروفیسر ارمان لوڼي په سر نشي کېدای زه دا خبرې کوم ماته معلوم دی سوشل میډیا دور دی دا کیمرې ماته لګېدلې دي په انجام یم خبر یم نو موږ سره هم کېدای شي لیکن تر کومه به له موږ سره کېږي په بنگلاديش کې د بنگلاديش آبادي تر موږ زیاته وله شیخ مجيب الرحمن 300 سټان واصل ذوالفقار بټو خالي 88 واصل وهغه ته اقتدار ولې نه ورکاوه وهغه ته ولتای توران یاستو ستای کدونه کوشنی دي ستای سونډې پیته دي بلوچستان نن له هر معدنیات څخه بلوچستان ډک دی تیل ګیس کویلا هر شی پکستا نن بلوچستان کې څه حال دی انسانان سپین له یوه تالاب اوبه څښي نو شل کیلومتره لرې خلک اوبه راوړي په بلوچستان کې څونه غربت دی د خلک په
پښو چپل نسته چې په کور کې څوک بیمار دی علاج روپۍ نسته د عید کپړې لا نس کړای پنجاب کې میټرو بسونه دي اورنج ټرینونه دي سړک جوړی چې پر بیا له کاله بعد ورسې دواره بیا کار شروع کړي لوی لوی بلډینګان وي د کومه خوا جوړ شول دا زموږ د بلوچستان حق چې کوم دی مرکز یې وړي مرکز څوک دی که فوجي دی که سیاستدان دی هغه پنجاب دی مجارټي د اکثریت دی نو بهرحال پر افغانستان باندې چې کوم د غدارۍ الزامونه لګوي افغانستان کې تا اور اچولی دي د افغانستان حالات تا خراب کړي نو ته د امن توقع مه ساته چې یار تا د بل ملک حالات خراب د بل کور تا خراب کړي بیا به ستا د کور هم حالات خرابېږي بیا به ستا د ملک هم حالات خرابېږي ته مسلمان ملک یې نن ایران له تا څخه پناه غواړي له تا لرې منډه وایي نن له تا څخه بنګلادیش لرې منډه وایي هندوستان ستا ملک دی له تا لرې منډه وایي په آزاد کشمیر کې ستا خلاف ریلیانې راویځي نن کم ملک له ته ځې و تا ته قرض نه درکړي و تا ته سوال په سپن کوي تا ته روپۍ نه درکړي ته د هغو د ملک د صدر د وزیر اعظم ګاډیانې چلې دغه باوجود و تا ته هغه و تا ته روپۍ نه درکړي دا ګرد دنیا نن ستا په حقیقت خبره شوه ستا په اصلیت خبره شوه ګرد دنیا ستا په منافقت خبره شوله چې موږ امدادونه پر کم نامه درکړو موږ روپۍ پر کم نامه درکړو او ته له موږ سره د ډبل ګیم روان کړی دی ته له موږ سره ډبل ګیم کوې نن د بلوچان حالات خراب دي نن سندۍ چې کوم دی هغه بدزنه دی مهاجر دغه حالات دي د ګلګت بلتستان دغه حالات دي د جنوبي پښتونخوا دغه حالات دي نو بیا هم د بلوچستان پر دا نور ضلعو چې دا کم پښتون سیمه دي په دا کې خلک ډېر اکټیو دي ډېر بیداره دي تاسو به هم بیداري کوئ د ظلم خلاف غږېږمه خلک دا وایي چې زما سیاسي کیریر خرابېږي موږ سیاست مقصد نشته نه په الیکشن کې لرو مو سیاست ته سوچ ته نه څوک خوشحالېږو چیرې ظلم کېدی ناانصافي کېده که فوجي کوله که سیاستدان کوله که عام سړي کوله د هغه خلاف مخکې هم خبره کړې ده بیا هم کوو پر خپله خاوره موږ خپل اختیار غواړو خپل حقوق غواړو خپل وسایل غواړو برابري غواړو بیا په دا سټیټ په دا ملک موږ سره چلېدلی سو نن دوه ایمنېګان چې په لکه ووټونه یې اخیستي دي پروډکشن آډر هغو ته نه جاري کېږي اسمبلۍ یې نه رایله کېږي والله ولن چې په کوم حالات کې دي ظلم روان دی تشدد پر دوی روان دی تارچره کوي دوی په کوم حالات کې دي په دنیا کې د عوام له نمایندګان سره دغه نه دي سوي نو بهرحال په دغه پرلط کې چې کوم خلک ناست دي کوم سپین ږیري مشران ناست دي له هغو سره بھرپور اظهار یکجهتي کوو د پاکستان و ټول سیاسي پارټیو ته یایو چې کلم کلا راوځاستو او دغه کوم ځوان منظور پښتون چې راوتلی دی د دغه ملاتړ وکاستو دغه حالت ټایټ کې مضبوط کړئ په دا ملک به حقیقي جمهوریت راځي بیا به سویلین بالادستي راځي بیا به دغه کوم قومونه چې دي دغه ګردې ملګري وکړي نو انشاءالله که پر مخ هم دای مسلې وي چې مکمل له تاسې سره به ملاتړ کوو له تاسې سره به ملګري کوو وسلام کوم الو زمان به تازه کړم څو نارې وي جواب یې دارنګه راکوئ لویان خلویان چې شنیان له خوب بخشي یہ جو دهشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دهشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے نوازر بہادر وزیر نوازر زخمی وزیر نو پشتون بہادر پشتون لږ زور آواز ډېر کم دی لږ زور باید بیا درې نارې بخري کوو یہ جو دهشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دهشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے باجوا 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 کرنل جنرل کرنل جنرل
لاسونه د درستکان په زنځیرونو نه بندېږي لاسونه د درستکان په زنځیرونو نه بندېږي د حق اواز چې پورته نور به ظلم نه ورکېږي د حق اواز چې پورته نور به ظلم نه ورکېږي دا غرونه وطنونه کاڼي بوټي ټول ګوا دي دا غرونه وطنونه کاڼي بوټي ټول ګوا دي دا غرونه وطنونه کاڼي بوټي ټول ګوا دي دا غرونه پښتانه ستا په دامونو نه بېلېږي بخښنه غواړم د ملګري جسټس له وینا بعد زه د عوامي نیشنل پارټي ضلع صدر خانمیر لالا ته بلنه ورکوم چې دی راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي خانمیر لالا خلک ډېر راغلي